بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمینو، د روژې مبارکې په میاشته کې د روژه ماتې وخت ډیر خاص او مهم او د دعا د قبلېدو وخت دی. تاسو دا در اخره ښه په غور سره واورئ، ځکه و دعا ته هر سړی محتاج دی، هر سړی پریشانه، هر سړی د دنیا په حالاتو کې ډوب دی او هر سړی پریشانی پر سر اخیستی دی. نو دا در اخره واورئ چې تاسو ته در معلومه شي. زموږ د محبوب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمان دی: عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. دا حدیث په ترمذی شریف کې هم دی، حدیث نمبر 3598 او دا غرنګه ابن خزیمه په خپل کتاب کې هم جلد نمبر 2 صفحه نمبر 910 او کذا فی الترغیب جلد نمبر اول صفحه نمبر 410 دا رقم په ډیر حدیث کتابونو کې راغلی دی چې د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه و سلم وفرمایل چې د درې کسانو دعا نه رد کیږي، یعنی هغه به خامخا قبلیږي. یو درجه دار دعا د روژه ماتې په وخت کې، دویم د عادل بادشاه دعا، دریم د مظلوم دعا چې هغه الله جل جلاله د ورځو څخه پورته کوي او د اسمان دروازې ورته خلاصوي او ارشاد وسي چې زما دې په خپل عزت قسم وي، زه به ضرور ستا مدد کوم اگر که د څه مصلحت د وجې څه وخت پکې ولګېږي. په دور منصور کې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه نقل دی چې کله به د رمضان مبارک میاشت راله، د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم رنګ به بدل سو او په لمانځه کې به اضافه والی راوستی او په دعا کې به ډیره عجزي کوله او خوف ور غالبه ولو. د حدیث په شعب الایمان حدیث نمبر 3353 په یو روایت کې راځي چې حق تعالی جل شانه د روژې په میاشته کې د عرش پورته کوونکو فرشتو ته حکم وفرمایي چې تاسو خپل عبادت پرېږدئ، د روژهدارو پر دعا باندې امین وایست. دا حدیث هم په شعب الایمان حدیث نمبر 3445 دا راغلی دی. په ډیرو روایتونو سره د رمضان د روژې د میاشتې دعا په خصوصیت سره قبلېدل معلومیږي او دا بېشکه خبره ده چې هر کله د الله جل جلاله وعده ده او د هغه د رښتیني رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل سوي دي، نو هغه په پوره کېدلو کې هیڅ شک شبه نشته. خو د دې نه پس هم بعضې خلک د څه غرض دپاره دعاوې کوي خو هغه کار یې نه کیږي. نو د دې نه دا نه دی ګڼل پکار چې دعا قبوله نه سوله، د دعا قبلولو په معنا ځان پوهول پکار دی. د نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم ارشاد دی چې کله مسلمان دعا کوي په شرط دی چې د خپلوۍ پرېښودو یا د څه ګناه دعا نه وي، نو الله جل جلاله د طرفه د درې شیانو څخه ورته یو شی ضرور میلاویږي. یا به په خپله هغه شی چې کوم شی دی غواړي هغه به ورته میلاو سي، یا د هغه په بدله کې څه شر یا مصیبت ځینې لرې کول سي. دی خو په خپل حال نه دی خبر، یو شر مصیبت پر ده باندې را روان وي، د هغه دعا په برکت سره هغه شر مصیبت الله ځینې لرې کړي، یا په آخرت کې هغومره ثواب د هغه پیسه کې ولیکل سي. یو حدیث کې راغلی دی چې د قیامت په ورځ به الله جل شانه بنده راوبولي، ورته به وفرمایي چې ای زما بنده، ما تا ته د دعا غوښتلو حکم درکړی و او د هغه د قبلولو مې وعده کړې وله، آیا تا ما نه دعا غوښتلې وه؟ هغه به عرض وکړي چې غوښتلې مې وله. بیا به ورته وفرمایي چې تا هیڅ یو داسې دعا نه ده کړې چې هغه ما قبله کړې نه وي، یعنې ستا هره دعا مې قبله کړې ده. تا فلانه دعا غوښتلې وه چې فلانه تکلیف درنه لرې کړ سو، د هغه دعا په بدله کې دغه تکلیف درڅه لرې سو، ما هغه په دنیا کې پوره کړې وله او د فلانې غم لرې کولو دعا دې غوښتلې وله، خو د هغه اثر تا ته معلوم سوی نه دی، نه و، ما د هغه په بدله کې فلانې اجر او ثواب ستا دپاره مقرر کړي. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایي چې د هغه هره یوه دعا به ورپه یاد کول سي او د هغه په دعا کښې په دنیا کښې پوره کېدل یا په آخرت کې د هغه بدله ورته وښول سي. دا دومره ډېر اجر او ثواب چې بنده وویني، نو ارزو به وکړي چې ارمان په دنیا کې زما هیڅ یو دعا
پوره سوې نه وای اوس راله دلته د هغه دومره بدله راکړ سوې ولی غرض دا چې دعا ډېره زیاته اهم شی دی د دې نه غفلت کول لوی نقصان او د تاوان خبره ده په ظاهره کې چې د قبلېدو نښې ونه وینې نو همت بایلل نه دی پکار محترمینو د درې شانو څخه یو شی ضرور الله درکوي یا به هغه دعا چې کوم شي دپاره تا غوښتې د هغه به درکړي یا به د هغه په بدله کې چې یو مصیبت یو تکلیف د باندې را روان وي هغه به د لیرې کړي یا به د آخرت کې د هغه بدله درکړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه آخرت کې دا بدله وویني نو دی به وایي چې کاش په دنیا کې زما یوه دعا هم نه وای قبله سوې د ټولو هغه اجر دلته راکول سوی ولای خو په محترمینو د روژه ماتې وخت په ډیرو روایتونو کې د روژهدار دعا د قبلېدل راغلی ده خو بعض روایتونو کې راځي چې د روژه ماتې په وخت کې دعا قبلیږي خو موږ خلک په خوراک داسې ورپرېوځو چې د دعا غوښتلو وخت هم راته نسي میلاو بلکې د روژه ماتې دعا راته هم نه یادېږي چې کوم د روژه ماتې مشهوره دعا ده هغه هم نه راته یادېږي هغه دا دعا اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توکلت وعلى رزقك افطرت دغه دعا هم رسي او ډېر کسان خو داسې وي چې هغه د بندې ناست وي په ګپه باندې لګیا وي یا پر دکان یا پر یو بل ځای چې اذان واورېدی د کور په خوا را روان سي بلکل د دعا هغه وخت هم نسي ورته میلاو نو پکار دا د محترمینو چې دا یو د دعا د قبلېدلو وخت دی دا د دعاو سیزن دی هر دعا قبلیږي هر سړی د پریشانۍ سره مخامخ دی د مصیبتو سره مخامخ دی او هر سړی ضرورتونه لري حاجتونه لري او د دا ټول څه علاوه هر سړی آخرت لري او هر سړی د جنت طلبګار دی نو دعا ضرور کول پکار دی د درې حالو څخه خالي نه دی یا به په دنیا کې ګټه او ثمره ووینې یا به هغه شی درته میلاو سي یا به مصیبتونه د څه لرې سي یا به په آخرت کې د هغه بدله درکول سي نو محترمینو د روژه ماتې په وخت کې دعاوې کوئ او موږ غریبان فقیران هم د سره یادوي چې الله جل شانه زموږ هم آخرت ښایسته کړي او زموږ هم په دنیا کې د هرې فتنې او د شر څخه په امان کې او موږ هم د دین کار په قبولیت په عافیت الله زموږ څخه واخلي او د ټولو مسلمانانو دپاره دعا کول خاص کر په نن سبا وخت کې د مسلمانانو څه حال دی مسلمان د مسلمان سره اخته دی او مسلمان یو ځای په حال کې نه دی هر ځای کې پر هغه د کفر حملې شروع دي په هر ځای کې خپلو بل ټوله ورته لګیا دي وژني نو په داسې حالات کې محترمینو د دعاو سخت ضرورت دی د الله څخه امن وغواړئ د الله څخه ورورګلوي وغواړئ د الله څخه سکون او راحت وغواړئ دا ټول مسلمانان چې په هر ځای کې دي که شام که عراق که فلسطین که لیبیا که سومالیا او که داسې بوسنیا افغانستان پاکستان چې هر ځای کې مسلمانان دي د هغو د امن دپاره د هغو د سکون دپاره د هغو د خوشحالۍ دپاره د ورورګلوۍ دپاره دعا وغواړئ والسلام